افغان مجاهدینو شورویان مات کړل، که څه هم امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او نورو هیوادونو له دوی سره د پام وړ مرستې کولې، خو جنگ او مرګ ټول پر خپله غاړه وو او دا په حقیقت کې دوی ول چې جنګېدل. مجاهدین عوام خلکو چې د دوی ملاتړ یې کوو ډېر ستر قیمت یې پرې کړ. تقریبا 1.5 میلیون ووژل شول او زیات نور ټپیان او معیوب شول، خو دوی بیا هم د خپلې قربانۍ ډېر کم انعام او ګټه لاسته راوړه. دا د معاصر افغانستان یوه غمیزه وه چې افغانانو د نړۍ د ګوټ له خلکو سره د ازادۍ په لاسته راوړلو کې مرستې وکړي، خو خپله ازادي یې ډېره ناوخته ترلاسه کړې. د 40م سره لښکر تر ماتولو څو کاله وروسته مجاهدینو د پاڅون کوونکو لپاره خارجي تحریک او غوړه مالي ته اړتیا نه درلوده. د دوی لوړ مورال او کلکه روحیه یې پر دې باور ولاړه وه چې دوی دین او هیواد د یو خارجي افراطي او ډیکټاټور اشغالګر ځواک له خوا له ګواښ سره مخ دی. نو پر همدې اساس د افغانستان عام وګړي په 1979 کې د یو ملي پاڅون لپاره کاملا چمتو وو، که څه هم دوی یوازې د یوې موخې لپاره جنګ نه کاوه. اسلام او نېشنلیزم دواړه اړین وو. اسلام افغاني نېشنلیزم تغذیه کاوه او افغاني نېشنلیزم په خپل وار اسلام پالنه پالله. مجاهدین تقریبا ټول بې سواده کلیوال او ساده خلک وو. دوی هیڅکله هم په ملي کچه د امر او اطاعت یو سیستم یا د هیواد په کچه یو رهبرۍ منظم سیاسي جوړښت جوړ نه شو کړی. د پاکستان حکومت په نظر د مجاهدینو سیاسي رهبري پر غاړه اخیستې وه، خو بیا هم ځینې نورو ګروپونو د ایران لخوا اداره کېدل او ځینې نور د پښتنو نوموتي او نامتو جهادي ډلې استثنا وې. په ځانګړې توګه هغه ډله چې د ولسمشر ضیاءالحق له جګړه ییز پلوه اسلامي افکارو او نظریاتو سره موافقي او هم فکره وي. د مجاهدین د بریالیو څېرو له ډلې تر ټولو زیات بریالی احمد شاه مسعود و چې تقریبا د ټول جنگ په اوږدو کې له پاکستان سره د نورو مجاهدینو غوندې ښې اړیکې نه درلودې. CIA په مستقیمه توګه له افغان مجاهدینو سره ډېر کم ارتباط ساته او دا دنده یې په خپله خوښه د پاکستان ISI ته سپارلی و. باب ګیټس وایي چې CIA د جنگ په اوږدو کې د مجاهدینو له رهبرانو او جنګیالیو سره ډېرې کمې مستقیمه اړیکې ساتلې. د مجاهدینو جګړه یوه کلاسیکه چریکي جګړه وه. د جنگ په لومړیو وختونو کې یوازې ډېر کم او مقطعي جنګونه ترسره کېدل. شورویان به هر کال په ډېر ستر مقیاس تصفوي عملیات کول، خو مجاهدینو په غرونو او ګوښه سیمو ته تښتېدل. له هغه ځایه به شورویان ته ستونزې جوړولې او هیڅ کله هم په مخامخ شکل له شورویانو سره غټې جګړې نه کولې. شورویان به چې تصفیې عملیات وکړل، وضعیت به یوازې د لنډې مودې لپاره تغییر وکړ، خو کله به چې شورویان بیرته راستانه شول، پخوانی وضعیت به بیرته حاکم شو او مجاهدین به بیرته خپلو سیمو ته راکوز شول. دا جګړه د دوه لښکرو د یو ځای کېدو او د متعارفې جګړې غوندې نه وه چې د لښکرو مخامخ کېدل، موقعیت، موده او نور مشخصات دي پکې په ګوته شي. یوازې د جنگ په وروستیو کلونو کې د پاکستان د سرحدونو په شاوخوا او ګوښه سیمو کې مجاهدین یو څه مخامخ جګړې وکړې. مجاهدینو د خپل مرګ ژوبلو یاداښتونو له ځان سره نه ساتل. نو سخته ده چې دوی تلفات او د قوت ټکي دې معلوم کړی شي. که CIA دا ډول یاداښتونه نیولي هم وي، بې طرفه او دقیق به نه وي، خو په هر حال تر اوسه د CIA او ISI لخوا د داسې یاداښتونو شواهد نشته. مجاهدینو هم کله انتحاري حملې ونه کړې، که څه هم په همدې وخت کې د نړۍ په نورو ځایونو لکه لبنان او منځني ختیځ په سیمو کې انتحاري حملې عامې وې او یو مشهور جنگي تکتیک شمیرل کېدو، خو افغان مجاهدینو هیڅ وخت انتحار ونه کړ. مجاهدینو دا کار د خپل جنگي کلتور خلاف باله او تر یو راتلونکي نسل نور هم له دې کار څخه پرهیز وکړ. د دوی د جګړې کلتور کوچنۍ نښتې په ځانګړي ډول کمینونه او ناڅاپي حملې وې او د جنگ دا طرز له نیکونو څخه چې د انګریزانو ته یې هم په دې شکل ماته ورکړې وه ورپاتې و. تر 2001 میلادي کال د امریکا تر نظامي یرغل مخکې په افغانستان کې انتحاري حملې نه کېدې. د مجاهدینو جنگي موسم و. په ژمي کې د سړو له امله زیاتې جګړې نه کېدې. په پسرلي، اوړي او د مني په لومړیو میاشتو کې به چې عملیات ترسره کول شوني و.
جګړو زور اخیست. ځینې مجاهدین به په ژمي کې د بیا مجهز او برابرېدو لپاره پېښور ته تلل. ځینې نور بیا په خپلو کورونو ته ستنېدل. مجاهدین د قوم او ګوند پر بنسټ ویشل شوي وو. تر اوسه په کره او دقیقه بڼه د افغانستان د نفوسو شمېرنه نه ده شوې. نو د دې هیواد د نفوس او قومي جوړښت په اړه اوس هم موثق معلومات نشته. په دې برخه کې یوازې اټکلي شمېرنې او حدسي معلومات شته. د CIA د نړۍ د حقایقو کتاب د اټکل پر بنسټ پښتانه د افغانستان تر ټولو غټ قوم دی چې د دې هیواد تقریبا 42 سلنه نفوس تشکیلوي. ورپسې تاجک او ایماق 13 سلنه، هزاره 9 سلنه، ازبک هم 9 سلنه، ترکمن 4 او بلوچ 2 سلنه د دې هیواد د جمعیت برخې دي. له هزارهګانو پرته نور ټول سنی مذهب دي، که څه هم په ځینو جهادي ګروپونو کې د مختلفو قومونو جنګیالي موجود وو، خو دا زیات معمول نه وو. زیاتره جهادي ډلې د یوې قبیلې او قوم له غړو څخه جوړې وي. جګړې په ځانګړې توګه په لومړیو کې ډېر محلي او قبیلوي بڼه درلوده. د مجاهدینو د خوځښت دغه پیچلتیا او تنوع هم یوه ښېګڼه وه او هم یوه بدي او عیب و. خو بې ځکه وه چې د شوروي ځواکونو له یوې ګډوډۍ او سردرګمۍ سره مخ کړی و. هېڅ مرکزیت یې نه و چې مذاکره او خبرې اترې ورسره وکړي. هېڅ مرکزي قرارګاه نه وه چې په ورانولو یې د مجاهدینو مورال او جرأت ووژني. د مجاهدینو د مرکزي رهبریت نشت د دې لامل چې مجاهدین هم انعطاف منونکي واوسي او هم یې د بقا او ژوندي پاتې کېدو چانس زیات شي. بدي او عیب دا و چې د مرکزي رهبریت د نشت له امله مجاهدین تل له خارجي لاسونو سره مخ وو. د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هر یو خپل خوښې ګروپونه حمایه کاوه. د پاکستان لاسونه د څو دلایلو له امله زیاتې وي. لومړی دا چې پاکستان له افغانستان سره ډیره لویه سرحدي جنجالي کرښه درلوده، او دویم دا چې پاکستان د سنی مذهبه هیواد په توګه د افغانستان له مجاهدینو سره چې اکثریت یې سنی مذهبه وو ښې اړیکې ټینګولی شوی. د بله پلوه د پاکستان اړیکې طبعا له پښتنو سره له دې امله زیاتې او ټینګې وي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته پښتانه میشت دي. ایران بیا د 6000 او د هیواد له لویدیځ میشته نفوس سره اړیکې لرلې، خو ایران په هغه وخت کې له عراق سره په 8 کلنه جګړه کې کېل و او خپل ډیر امکانات او توجه یې د ایران لویدیځ ته ځانګړې کړې وه. سعودي عربستان هم په خپل وار د هغو جهادي ډلو ملاتړ کوو چې د سعودي له نظامي محوره وهابي اسلامیت سره هم نظره او همغږي وو. ټول هغه مجاهدین چې له پاکستان څخه د افغانستان جهاد رهبري کاوه سني مذهبه وو. وروسته بیا په اوو فرقو او ډلو وویشل شو چې د سیاسي ګوندونو په نامه یادېدل. د دغو ګوندونو له ډلې 4 اسلام پاله او 3 سنت پاله یا فرهنګ پاله ګڼل کېدل. دا توپیر که څه هم اختیاري دی او زیات عام نه دی، خو د دې ډلو په پیژندلو کې مرسته کوي. اسلام پال ډلې یوازې او یوازې د دې غوښتونکي وي چې اسلامي حکومت قایم شي. په داسې حال کې چې سنت پالو ګوندونو د اسلامي حکومت ترڅنګ د یو ډول سلطنتي او یو څه سیکولار نظام غوښتنه هم کوله، خو ټول ګوندونه ډیر ژور مذهبي او دیني تمایلات درلودل او هیڅ ګوند هم د غیر اسلامي او لایق حکومت رامنځته کېدل نه غوښتل. جهادي رهبرانو په پاکستان کې ښه هوسا او آرام ژوند درلود، خو د افغانستان په داخل کې پر خپلو جنګیالیو د دوی تسلط او حاکمیت سست او کمزوری و. دا سیاسي ګوندونه د غرب له سیاسي ګوندونو سره یو شان نه و. دوی په حقیقت کې د هغو جنګي ډلو د قومیت، قبیلې او ایډیالوژي نمایندګي کوله چې د دوی تر سست او نسبي نظارت لاندې په افغانستان کې جنګېدي. دا جهادي رهبران تر ډیره تر سیاسونو زیات جنګ سالارانو ته ورته و. په دغو جهادي ګروپونو کې هم افراطي او هم ملایم او منځلاري عناصر پیدا کېدل. تر ټولو زیات افراطي او رادیکال ګوند حزب اسلامي و چې د کندهار په شاوخوا کې زیات پلویان درلودل. دا ګوند د ګلبدین حکمتیار لخوا رامنځته شوی و. حکمتیار په 1950 میلادي کال کې زیږېدلی دی. دا یې پښتون دی او د سلطنت په وخت کې یو فعال شاګرد و. حکمتیار په 1902 کې تر هغه وروسته پاکستان ته وتښتېد چې د یو قتل له امله 2 کاله په زندان کې تیر کړل. دا یې د ISI د خوښې شخص و او تر نورو جهادي مشرانو زیاتې مرستې ترلاسه کولې. بل سیاسي ګوند جمعیت اسلامي و چې د برهان الدین رباني لخوا جوړ شوی و. رباني تاجک الاصل و او د افغانستان په تاجک میشتو شمالي سیمو کې زیات نفوذ او رسوخ درلود. دریم اسلام پاله جهادي ګوند د عبدالرب رسول سیاف لخوا رامنځته شوی و او د اتحاد اسلامي برای آزادي افغانستان په نوم یادېده.
څلورم اسلام پاله ګوند د حزب اسلامي او څنګه او منشعبه برخه وه چې د مولوي محمد یونس خالص د حزب اسلامي په نوم یادېدو. مولوي خالص پښتون الاصله و او په 1919 کې زیږېدلی و. دا یې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ و او د افراطي او سختګیرانه اسلامي باورونو په درلودلو یې چې د وهابیت له عقایدو سره یې نږدېوالی درلود. د سعودي عربستان د خوښې جهادي مشر و. خالص د ځوانۍ په دوره کې په کابل پوهنتون کې د لوڅ مخه او بې حجابه ښځو مخونو ته د تیزاب د ورشیندلو له امله ډېر مشهور و. دا اسلام پال سیاسي جهادي ډلې د سنت پال او تر ایران پلوي شیعه جهادي ډلې د زیات نفوذ او ملاتړ خاوند وي او د زیاتو مرستو په ترلاسه کولو او زیاتو جنګېدلو له امله د جګړې ډګر د اصلي لوبغاړي حیثیت درلود. تر ټولو زیات سنت پال او زیات منځلاره جهادي ګوند محاذ ملي اسلامي و چې د سید احمد ګیلاني لخوا اداره کېدو. سید احمد ګیلاني د کابل له بډایه تجارانو او د په خپل ادعا د محمد صلی الله علیه وسلم له اولادې څخه و. دا یې د ظاهر شاه د بیا راستنېدو غوښتونکی و. د په دې کار پاکستان چې سلطنتي کورنۍ سره دلچسپي نه ښودله له ځانه بیزار کړی و. یو بل سلطنت پلوی صبغت الله مجددي و چې جبهه نجات ملي رامنځته کړې وه. د تر جنگ مخکې په ډنمارک د تابعیت او جلا وطنۍ ژوند کاوه او په پای کې مولوي نبی محمدي چې پښتون او د حرکت انقلاب اسلامي بنسټګر و دغه درې سنت پاله ګوندونه تر اسلام پالو د CIA او ISI له لږ ملاتړ او مرستو څخه برخمن و. لامل د شورویان تر وتلو وروسته د دوی د واک د رسېدو کم احتمال و. مجاهدینو ځینې نورې د قوت او ضعف نقطې هم درلودې. په اوسط ډول افغان جنګیالي زیات زړور و. البته کلتور او فرهنګ دوی ته په دې سرو لمبو کې جرأت او روحیې ورکولو کې حیاتي رول لرلو. بله دا چې افغان مجاهدین له سبوتاژ او ورانکارۍ سره مخالفت درلود او هغه د خپل تاریخ او فرهنګ ضد عمل او یو ډول سپکاوی ګاڼه. یوه ښه بېلګه یې د ISI هغه هڅه وه چې غوښتل مجاهدین د سالنګ تونل نړولو او ورانولو ته وهڅوي چې پر شوروي ځواکونو یې له شمال څخه راتلونکي امکانات او توکي قده شي. خو د پاکستان له زیاتو هڅو سره هم هېڅ جهادي مشر دې کار ته چمتو نه شو. د ISI قومندان محمد یوسف په خپلو یاداښتونو کې لیکي دا به د افغان مجاهدینو ستره لاسته راوړنه وه چې دا معاصر ځواک یې د اونۍ لپاره فلج او معلول کړی وی. خو له بده مرغه ونه شوه. هغه د افغان مجاهدینو کرکټر او شخصیت ته چې د سالنګ تونل د نړولو څخه یې ډډه کوله اشاره کوي. مجاهدین د جنگ له خپل شکل او دودیز تکتیکونو څخه ګټه اخیسته او د نورو لارو پر ځای دا غوره ګڼله چې د کمین نیولو او اور د استعمالولو له لارې جګړه وکړي. د جګړې دې تکتیک لکه څنګه چې محمد یوسف وایي ډېر زیات عیبونه لرل او په حقیقت کې هغه استراتیژي وه چې د مجاهدینو نیکونو د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د انګریزانو خلاف کاروله او هغو ته به یې په همدې بڼه ماته ورکړې وه. دا یوه کلاسیکه چریکي جګړه وه او د مجاهدینو لپاره ځکه ګټوره وه چې زیات قومندانان یې پکې ماهر او مجرب وو. دا څپرکی د مجاهدینو دوه ډېرو بریالیو رهبرانو احمد شاه مسعود، جلال الدین حقاني او د دوی جنګیالیو ته یو شعور لید لري. د دوو تجربو او رهبریت د هیواد په دوو برخو کې د مجاهدینو په فتح کې حیاتي رول ولوبه. په پنجشیر کې چې د افغانستان شمال ته او پکتیا خوست چې د پلازمینې جنوب ته پراته دي د PDPA او شورویانو لپاره دغه دوو سیمو او شاوخوا منطقو نیول نهایي فتح لپاره ډېر اړین و. کله چې دوی دغه سیمې وبایللې د جګړې برخلیک وټاکل شو. تر جګړې وروسته احمد شاه مسعود ستر تاجک لښکر د هیواد زیاتره شمالي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. د په شمال کې د سالنګ پر تونل د تصرف او ولکې لرلو له امله کابل او د شوروي 40م لښکر ته د امکاناتو د قطع کولو په برخه کې لوی ګواښ متوجه کړی. سره له دې چې د 1909 تر کودتا مخکې مسعود 15 کال په پاکستان کې د ISI تر روزنې لاندې تیر کړل، خو بیا یې هم له پاکستان او امریکا څخه ډېره کمه مرسته ترلاسه کوله. دا یې تر ډېره پر ځان بسیا و او یو څه محدود خو زیات ارزښتمن کومک یې له برېټانیا څخه ترلاسه کوو. له بلې خوا د جلال الدین حقاني پښتانه جنګیالي د هیواد په مهمو جنوبي ولایتونو او د ډیورند کرښې په امتداد د پاکستان په قبایلي سیمو کې جنګېدل. فاټا یا فدرالي قبایلي سیمې د برېټانیا و میراث دی چې پاکستان ته ورپاتې شوی.
د هند برېټانوي حاکمانو به د دې غرنیو سیمو د مستقیمې ادارې پر ځای د همدې سیمو قبیلوي او قومي مشرانو د حکومت اجازه ورکوله چې داسې به یې په ډېر کم لګښت دغه سیمه په نیمه خپلواک ډول تر خپل تسلط لاندې ساتله. په 1940 میلادي کال کې د هند او پاکستان د رامنځته کېدو وروسته پاکستان هم همدا پالیسي پر مخ یوړه. د حقاني کورنۍ په وزیرستان کې له دغه خنثی پالیسۍ څخه زیاته واخیسته او په 1980 میلادي کلونو کې د مجاهدینو یو لښکر چې له پاکستان سره یې نږدې اړیکې لرلې هم دلته رامنځته کړ او تر نن ورځې پورې دوام دی. د پنجشیر زمری د احمدشاه مسعود په ژوند کې تر ټولو زیاته اغېزناکه پیښه د هغه په خپله خوله پر مصر د اسرائیلو حمله وه چې په پایله کې د 1980 په جون کې د عربو او اسرائیلو جګړه پیل شوه. 14 کلن احمدشاه مسعود چې د یو ډګروال زوی و 6 ورځې د دې جګړې د خبرونو د اورېدلو لپاره د BBC فارسي راډیو ته غوږ و. د عربو او اسرائیلو دغه 6 ورځنی جنګ د مسعود په زړه کې له نظامي ژوند او عسکرۍ سره د مینې زړی وکرل. تر هغه وروسته نظامي نړۍ د ده پر ذهن بوختیا بدله شوه. په ټولګي کې به په ساعتونو د نظامي موضوعات او د دې په اړه چې ولې اسرائیل پر عربو برلاسي شول او جګړه یې ترې وګټله له خپلو ټولګیوالو سره جر او بحث کوو. کلونه وروسته هغه یو ژورنالست چې مرکه یې ورسره درلود وویل چې د 1980 جګړې نه یوازې دای نظامي او عسکري نړۍ ته جذب کړ بلکې په ده کې د اسلامي نیشنلیزم ولولې هم راوپارولې. مسعود تر هغه وروسته ځان یوازې پنجشیری تاجک یا افغان نه ګاڼه بلکې ځان ته د اسلامي جنګیالي په سترګه چې مرام د اسلام له دښمنانو سره مبارزه وه کتل. د ژورنالست وویل چې د اردن د عسکرو دفاع له بیت المقدس څخه او د مصر او سوریې د خلکو جنگ د خپلې خاورې دفاع په لاره کې هغه پیښې وې چې پر ده یې زیات اغېز وکړ. د راتلونکو 4 کلونو لپاره مسعود خپل زده کړې د کابل د فرانسویانو په ښوونځي کې وکړې چې دی د فرانسوي زده کړه او د چارلز ډي ګولا پر طرفدار بدل شو. مسعود په 1902 کې د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته لاره وموندله. د پوهنتون په دوره کې د اسلامي ځوانانو له خوځښت سره چې له اخوان المسلمین سره اړیکې لرلې یو ځای شو. اخوان المسلمین په مصر کې تر ټولو پخوانی اسلام پاله سیاسي ګوند دی او د نړۍ په نور اسلامي هیوادونو کې هم د ورته ګوندونو په رامنځته کولو سره خپل اغېز ښودلی دی. د مسعود ژوند په 1983 کې پر ظاهر شاه د داود له کودتا سره واوښت. نوی حکومت تر ډېره بریده د کمونیزم د ابتدایي حکومت حیثیت درلود او په ډېره زیاته کچه له PDPA څخه اغېزمن و. مسعود او نور اخوان لکه څنګه به چې دوی یو بل ته وویل مجبوره و چې د دولت له لوري د زنداني کېدو له ویرې پټ وګرځي. په 1904 کې دوی هڅه وکړه چې د داود خلاف کودتا وکړي خو بریالي نه شول او له همدې سره مسعود اړ شو چې پاکستان ته پناه یوسي. هلته یې له ګلبدین حکمتیار سره چې د افغانستان په سیاست کې ماتره څیره وه یو ځای کار پیل کړ. حکمتیار په 1948 کې په یو اعترافي کورنۍ کې زیږېدلی و. دی له مسعود څخه په عمر مشر و او په کابل پوهنتون کې سخت دریځه او فعاله محصل تیر شوی و. د یو پښتون په توګه حکمتیار تر مسعود پاکستان ته زیات نږدې و او هلته یې خپل کور او ژوند درلود. ګلبدین په هغه وخت کې حزب اسلامي رامنځته کړ او په 1915 کې مسعود هم ورسره یو ځای شو. په هغه وخت کې ګلبدین د ISI له خوا مرستې او ملاتړ ترلاسه کوه. لامل هم دا و چې پاکستان غوښتل د پښتونستان د مسلې په برخه کې د داود د حکومت مخالفین جذب کړي. مسعود په مخفي توګه بیرته پنجشیر ته ستون شو. هلته یې د 1915 په پسرلي کې په دې تمه پاڅون وکړ چې د ګلبدین کسان په کابل کې د ده له پاڅون سره هممهاله هغه کودتا کوي چې په پام کې وه خو په کابل کې هېڅ هم پېښ نه شو او مسعود په پنجشیر کې ګیر پاتې شو. یو ځل بیا مجبور شو چې پاکستان ته وتښتي خو دا ځل د ګلبدین ګوند پرېښود او د برهان الدین د جمعیت اسلامي له ګوند سره یو ځای شو. رباني تاجک او د بدخشان ولایت و. په 1940 کې زیږېدلی و. هغه د مصر په الازهر پوهنتون کې چې په 1980 کلونو کې د نړۍ په کچه وتلی یو مشهور اسلامي پوهنتون و زده کړې کړې وې. هغه د سید قطب کتابونه چې د اخوان المسلمین تر ټولو زیات با نفوس عالم و فارسي او دري ته راوژباړل. د په سعودي عربستان کې هم وخت تیر کړی و او هلته یې د سعودي د شاهي کورنۍ له غړو سره نږدې اړیکې درلودې چې د جنګ په اوږدو کې د مالي ملاتړ کاوه. د 2 کلونو لپاره مسعود خپل نظامي تمرین او زده کړې په پېښور کې د ISI په یو مکتب کې
پر مخ بوتللې. د 1980 لسیزې په منځنیو کلونو کې آیسای په دې لټه کې و چې پر حکمتیار سربیره نور افغان لاسپوڅي او تحت الحمایه کسان هم زیات کړي. په پاکستان کې مسعود د چریکي جنگونو په اړه چیکوارا، ماو ټسو او هو جی من لیکنې او کتابونه ولوستل او هڅه یې کوله دغه علم په افغانستان کې د جنگ پر مهال په ځانګړې توګه په پنجشیر کې په عملي ډګر کې وکاروي. کله چې په 1970 کې جنرال محمد ضیاء الحق د ذوالفقار علي بوټو منتخب حکومت ونړاوه، نو نوی حکومت ډیر زیات اسلام پلوه او د مسعود غوندې افغانان په مقابل کې چې آیسای ته یې پوره وفاداري په شک کې وه کم زغمه شو. مسعود د 1988 د ثور تر انقلابه پورې په پاکستان کې له آیسای سره پاتې شو. د کمونستان له واک ته رسېدو سره د هیواد په ګوټ کې پاڅونونه پیل شو. له دې سره پاکستان د حکمتیار او مسعود په ګډون فوراً له جهادي ډلو سره چې رهبري د سرحد له پاکستاني غاړه کېده مرستې پیل کړې. د 1990 په می میاشت کې 22 کلن مسعود له لسګونه پلویانو او کادرونو سره له پاکستان څخه افغانستان ته واوښت او ځان تر خپل ټاټوبي پنجشیره ورساوه چې په پاکستان کې زده کړې درسونه اوس په رښتیني ډګر کې پیاده او خپل قیام پیل کړي. مسعود په چریکي جګړه کې فوق‌العاده مهارت او وړتیا وښوده. د څو میاشتو په اوږدو کې د پنجشیر خلک پر ځان راټول کړ او د کمونستانو پر ضد حملې پیل کړې. د هغه د چاپو او عملیاتو انګازې تر مسکو ورسېدې. له سالنګ تونل څخه تېرې شوې کلیدي لویې لارې او د بګرام د هوایي ډګر په سیمو کې د حاکمیت په لاسته راوړلو سره د کابل حکومت او مسکو ته لوی ګواښ متوجه کړ. پنجشیر د له شمال ختیځه تر جنوب لویدیځه پورې د غرونو په واسطه تړل شوې ده او یوازې د بګرام د هوایي ډګر په سیمه کې خلاصه شوې چې د سالنګ د تونل سره نږدې فاصله لري. د سالنګ لویه لار چې له کابله د شوروي تر سرحدونو غځېدلې وه د 40 سره لښکر لپاره د مرۍ د رګ حیثیت درلود چې ټول حمل و نقل، تمویل او تدارک له همدې لارې ترسره کېده. سالنګ تونل چې د شورویانو د انجنیرۍ شاهکار دی په 1964 کې د اوسپرې او وچې کلکې برېښې له منځه 11,000 فوټه لوړوالی تېر شوی چې په هغه وخت کې د نړۍ په کچه تر ټولو لوړ تونل و. پلنوالی زیات او اوږدوالی 2.5 کیلومتره دی خو د هوا د جریان اندازه یې کمه ده. یو نه بلکې څو لیدونکو هغه ته د مرګ دام نوم ورکړی. په دې تونل کې په 1982 کې د یو ترافیکي پیښې له امله چې موټرو په سلسله‌یي شکل له یو بل سره د ټکر په پایله کې رامنځته شو 900 روسان او افغانان ووژل شول. 40 سره لښکر د 1980 او 1982 کلونو ترمنځ 6 ستر عملیات وکړل چې مسعود او ځواکونه یې مات او د پنجشیر پاڅون آرامه کړي. عملیات په تدریجي بڼه پیچل کېدل او هر ځل به له ځانګړو ځواکونو زرهي وسایلو، هلیکوپټرو، ټوپک او بمونو څخه ګټه اخیستل کېده خو هېڅ وسلې هم د تاجکو جنګیالیو په ماتولو کې کار ورنه کړ. دا وضعیت د ډېرو افغان، پاکستاني او روسي متخصصینو او لیکوالانو لخوا په ټوله جګړه کې تر ټولو زیات حیاتي دوران په نوم یاد شوی. که شورویان د جنگ په لومړیو 2 کلونو کې بریالي شوي وای او مسعود یې مات کړی وای نو پاڅونوالو ښایي حیاتي سیمې پرمختګ او مورال لاس ورکړی وای. په هر حال مسعود ونه بایلل او د جنگ په لومړیو میاشتو کې له کومې ځانګړې بهرنۍ مرستې پرته جګړه مخته بیوله. هغه په دې توګه ډېر زیات مشهور او په یو اتل بدل شو. د پنجشیر د شیر یعنی زمري لقب خپل کړ او د هیواد د نن او د باندې د کمونستانو ضد مقاومت د امید په یو سمبول بدل شو. د بي بي سي ټلویزیون یو ټیم په 1983 کې د هغه د یو جنگ جریان تر پوښښ لاندې ونیو چې له مسعود څخه یو اتل جوړ. مسعود په جنگ ډېر زیات شخصي جرأت وښود. هغه د جنگ له لومړیو ورځو راهیسې د جنگ په میدان کې هم د عسکر او د هم د قومندان په توګه فعال و. د یې په 1990 کې څو ځله ډېر سخت ټپي شو خو بیا هم د جګړې په میدان کې پاتې نه شو. روسانو هغه ته د یو خطرناک دښمن په سترګه کتل او څو ځله یې د هغه د وژلو هڅه وکړه. مسعود یو واقعیت پاله شخصیت و. تر 1983 پورې د پنجشیر عام وګړي د زیاتره جګړو او بمباریو له امله له پښو لوېدلي او سخت تر فشار لاندې وو. نو د همدې لپاره چې روسانو د اوربند وړاندیز ورته وکړ د نورو مجاهدینو او ISI پر نیوکو سربیره اوربند د غاړه کېښوده. دې اوربند ته دواړه خواوې خوشبینه وې خو اوربند تمدید نه شو او په 1984 کې بیا د دواړو غاړو جګړه پیل شو. په 1989 کې چې روسان له افغانستانه وتل
مسعود نه یوازې په کابل بلکې د شمال په وګونو ولایتونو زیاتې برخې تر ولکې لاندې لرلې. دا د مسعود لپاره چې تر اوسه عمر تر 40 کم و ډیره لویه لاسته راوړنه وه. د جګړې په اوږدو کې مسعود له آیسای او CIA څخه ډیره زیاته مرسته ځکه ترلاسه نه کړه چې پاکستان د پښتنو رهبرانو طرف ته زیات تمایل درلود او د حکمتیار غوندې زیات راډیکال او افراطي اسلام پال اشخاص یې خوښول. د اوربند په وخت کې پاکستان د اوربند په پلمه زیاتې وسلې مسعود ورنه کړي او بله دا چې جغرافیایي هم په دې برخه کې مهم رول لوباوه. سرحدي سیمو ته د وسلو لیږدل د پنجشیر تر غزني ساحې طبعا سخت و. په هر حال مسعود د پاکستان د مرستو کمبود د جبرانولو لپاره د برېټانیا پر استخباراتو M14 تکیه وکړه. د برېټانیا لومړی وزیر مارګریټ تاچر د افغانستان له جګړې سره ځانګړې لیوالتیا ښوده او غوښتل خپل رول د جګړې په میدان کې ولوبوي. هغه د جاسوسانو په برخه کې تر امریکا زیات ریسک او خطر ته غاړه ایښودله. هغې M14 ته هدایت وکړ چې خپل تقاعد شوي قومندانان او نور استخباراتي افسران افغانستان ته ولېږدوي چې د مسعود جنګیالي تجهیز او تربیه کړي. دا یو فوقالعاده خطرناکه ریسک و ځکه که دا کسان د PDPA یا شورویانو لخوا نیول شوي وای نو بیا یې د نجات هیله بې ځایه. هر کال به 2 ځلې د برېټانیا استخباراتو یا 8 کسیزه ډله له پاکستان څخه پنجشیر پر طرف تله چې خپل مهم او کلیدي تجهیزات لکه مخابرې، سنایپر ټوپک له غږ تربتونکي خولیو سره مسعود ته وسپاري. دغه ټیم به د مسعود ځواکونو ته د کوچني واحد تکتیک په کارولو سره تمرین او روزنه هم ورکوله او د چاودیدونکو توکو د جوړولو مهارتونه به یې هم ورښودل. حتی د مسعود ځینې کسان د روزنې او نظامي تربیې لپاره برېټانیا ته ولاړل او د M14 په مرکزونو کې په سکاټ او سوسکیس کې نظامي زده کړې وکړې. په هر حال د برېټانیا مرستې او ملاتړ د امریکا او پاکستان تر مرستو کمې وې خو د تاجکو جنګیالیو لپاره ډېر زیات حیاتي ارزښت درلود. M14 له آیسای سره هم تجهیزاتي مرستې کولې چې ځینې یې ناکامې وې لکه د پلوپیاپ مزایل او ځینې یې کامیابه وې لکه لیمپټ ماینونه. د 1992 کال د نجیب الله د رژیم تر سقوط وروسته مسعود ځواکونو د کابل په نیولو کې کلیدي رول درلود. مسعود د مجاهدینو په نوي رامنځته شوي یعنې د برهان الدین رباني حکومت کې د دفاع وزیر شو. هغه لومړی د حکمتیار له حملو څخه له 1992 څخه تر 1995 پورې د کابل ساتنه او دفاع وکړه او وروسته بیا د طالبانو په مقابل کې له 1996 تر 1998 پورې د کابل حفاظت وکړ. دغه دواړه ځواکونو د آیسای ملاتړ د ځان سره درلود. مسعود په مقابل کې له ایران، هند او روسیې څخه مرستې ترلاسه کولې خو د پاکستان مرستې چې له حکمتیار او طالبان سره کولې زیاتې وې. د طالبانو په رانږدې کېدو سره مسعود له کابل څخه د خپل مورچل پنجشیر او بدخشان خواته شاتګ وکړ. طالبان د پرمختګ په لاره کې یوازینی پاتې خنډ او مقاومت د مسعود ځواکونه وو. په دې توګه مسعود د طالبانو ضد حرکت چې د شمال اتحاد په نوم یاداوه په بالفعل رهبر او عنصر شو. مسعود ډېر ګوښهګیر شخصیت او نه یې غوښتل زیات مطرح او مشهور شي. که څه هم مطرح شوی و په پام کې و چې هغه په یو ناسته کې چې په شبرغان کې د بیل ریچارډ ډیسن او د شمالي اتحاد د نورو غړو ترمنځ راښکاره شي. په داسې حال کې چې نوموړی په ځلونو ویلي و چې د امریکا د نورو مرستو او ملاتړ غوښتونکی په 1990 کې له پاکستانه تر راستنېدو وروسته له هېواده د باندې نه ووت تر هغې چې په 2023 کال کې فرانسې او بلجیم ته د اروپا د اتحادیې د ملاتړ د راجلبولو لپاره لاړ. هغه په سټاربورګ کې د اروپا پارلمان کې پر اروپایي رهبرانو غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. هغه وویل د پاکستان له مرستې او ملاتړ پرته د طالبان نظامي ځواکونه یو کال هم دوام نشي کولی. هغه په پاریس کې د CIA له افسرانو سره هم ولیدل چې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو پر مرسته خبرې وکړي. مسعود چې کله بیرته راستون شو نه یوازې 10 سلنه خاوره یې تر حاکمیت لاندې لرله او یوازینی او وروستی مهم ګروپ و چې د طالبان او د هغو د عرب متحده اسامه بن لادن پر ضد جنګېده. القاعده د مسعود د وژلو زیاتې هڅې وکړې. د القاعده د بلجیم څانګې پر مسعود په بلجیم کې د حمله کولو پلان نیولی و. بلجیم د پام وړ مسلمانان لري چې زیاتره د مراکش، تونس او ترکیې دي چې د ژوند کچه ټیټه او د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکارۍ له امله تروریستي او د القاعده ګروپونو ته ورجذبېږي. د 2001 کال د ډسمبر په 9 د القاعده 2 ترهګر د ژورنالست په جامه کې د مسعود دفتر ته ورغلل او خپلې کمرې ځای پر ځای کړې. دوی له مسعود د اسامه بن لادن په اړه پوښتنه
غوښتنه وکړه. کله چې مسعود ځواب ورکړ دوی په کیمرو کې ځای پر ځای کړي چاودېدونکي توکي والوځول. مسعود ډېر ژور ټپي شو او د څو دقیقو په اوږدو کې ساه ورکړه. د کمرې کارونکي ژورنالیست ومړ او بل تن په داسې حال کې چې غوښتل یې وتښتي وویشتل شو. وروسته بن لادن په دې پیښه کې د وژل شوي ترهګر کونډې شوې ښځې ته یو لیک واستاوه چې یو څه اندازه پیسې او د دې د میړه هغه ثبت شوې خبرې پکې وي چې ویلي یې ول خپلې مېرمنې سره ډېره مینه لري، خو مخکې له مخکې ځان د ایخوا دنیا یعنې جنت کې ویني. د احمدشاه مسعود له ترور سره ښایي د شورویانو پر ضد د جګړې تر ټولو ځلانده او د معاصر افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره سیاسي څیره له منځه ولاړه. له دې سره پر امریکا د سپټمبر تر 11 حملو سانه هم چمتو شو. ما هم د CIA د بل هر افسر غوندې چې د افغانستان په اړه تجربه لري د مسعود د ترور او د سپټمبر د 11 حملو ترمنځ مستقیم ربط او تړاو حس کړ. مسعود د دې لپاره ووژل شو چې که هغه د 11 د سپټمبر تر پیښو وروسته ژوندی وای نو د طالبان او القاعده لپاره به یو ستر ګواښ و. نن ورځ د احمدشاه مسعود د مرګ او ژوند احترام لپاره د سپټمبر 9 په ټول افغانستان کې د شهید ورځې په حیثیت لمانځل کېږي رخصتي وي. د هغه مقبره د پنجشیر درې په سریچه سیمه کې ده او ډېر افغانان زیارت ته ورځي.